کله چې ماشوم موږ نو د کلي د چنار لاندې مې هر مازیګر قضا د یوه ځوان د زړه له درده شپېلۍ اورېده. بیا به مې خپل ورور ته ویل چې لالا دا دومره خوږ غږ د څه شي دی؟ نو هغه به راته ویلې چې دا د شپېلۍ غږ دی. خو دا یې راته نه ویلي چې دا د شپېلۍ غږ نه دی، دا د هغه ځوان په زړه کې د مینې پروت د درد غږ دی چې په چوخ او ژړاګانو یې چاته ویلی نه شي او په دا رقم یې رسوي. بله ورځ مې بیا خپل ورور ته وویل چې لالا دا دومره خوږ غږ د څه شي دی؟ هغه بیا هم راته همدا خبره وکړه. اخر مې خپل ورور مجبور کړ چې راته رښتیا ووایي. ما هغه ته وویل چې لالا دا خلک څنګه داسې شپېلۍ غږوي او د خپلو شپېلیو د غږولو سره خلکو ته درد رسوي، خلکو ته ژړا ورکوي. دا ولې؟ دا ځکه چې کله به هغه شپېلۍ غږوله نو ډېرو خلکو به د هغه د شپېلۍ د غږ د اورېدلو سره په ژړا باندې پیل کوه. وبه مې ویل چې لالا دا شپېلۍ غږول څه معنا او دا چې د دې ترخوا دا ښایسته ښایسته زلمي ناست دي او ژاړي، د دوی دا ژړا څه معنا؟ نو ورور مې راته وویل ګوره وروره، مینه یو داسې شی دی که ته هم نه ژاړې نو هغه دې ژړوي. نو ما به وخندل. ما ته ډېر هغه وخت رایاد شي چې ورور مې راته ویلې مینه داسې یو شی دی که ته هم نه ژاړې نو هغه دې ژړوي. ما ته دا هر څه ټوکې ښکارېدې. ما د هغو په ژړاګانو پورې خندا کوله. ما ویل چې مینه څه شی دی او په مینې پسې ژړاګانې څه وي. خو اوس چې زلمی شوم او مینه مې ولیده نو ما ته زما د مشر ورور خبره را یاده شي. اوس په دې پوه شوم چې مینه جنون ده، مینه د ژوند د بربادۍ لامل ګرځي. ما به مې ورور ته ویل چې دا لیونیان دي، نو هغه به راته داسې ویل چې هر کله ځوان شو او مینه دې وکړه بیا به د دوی د ژړا په درد پوه شي. ما به بیا ورته وخندل او ویل به مې ځوان شوې، مینه دې وکړه، د زړونو په درد پوه شوې. ویل مې چې وروره ته هم عجیبه ټوکې کوې، درد، مینه، ځوانېدل. ما به دا هر څه ته د ټوکو فکر کوه، خو اوس چې ځوان شوم په دې پوه شوم چې مینه د انسان د بربادۍ لامل ګرځي، مینه د انسان د رسوایۍ لامل ګرځي، مینه انسان ته درد ورکوي، مینه انسان ژړوي، مینه انسان تل د غمونو سره یو ځای کوي.